نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت الله په خوا کې لګیا دی منځ کوي. ابو جهل مخامخ ناست دی، عتبه، شیبه، ولید، امیه، دا خلک ټول ناست دی. دی کې ابو جهل وی چې یاره څوک بلال شي د فلانکي د اوښانو ګاړۍ ته چې یو پیروان راوړي. پیروان مونږ لرې یادو، خو دا اصل کې سلا پیروان ته وایي چې وخلنګ شي او کم پیروان غورځي چې هغه پیروان د سوټو سره او د وینې سره راوړي او چې دا هلک هله په سجده پرېږدو په دې شی والا ورغورځي. عقبه ابن ابي معاید ظالم بدبخت هغه وی دا کار به زه وکړم. وی شه بلل تکړه شه. بس لاړو د اوښانو چې کومه لویه ګاړه وه هغې له او د هغې نه دقه سوټو ډک د وینو څخه هغه لرې راوړو او شاته ولاړو، خو چې رسول الله مبارک په سجده پرېوته ای وله په ملا د پاسه کېښود. نبی علیه السلام مبارک په سجده پروت دی او عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دله خدای ایمان ور نصیب کړی. عبدالله بن مسعود ده خدای پاک مسلمان کړی دی دغه وخت کې. وی زه غاړه کې ولاړم، عبدالله بن مسعود وی ارمان وی که زما طاقت وی نو طاقت من ورسه مې لیدل خو مې څه نشو کولی او ډېر په زړه مې درد تېرېده. دې کې حضرت فاطمه چا خبر کړه خو ماشومه وه، نو ماشومانو ته او جینکو ته څوک غږ نه کوي. په منډه منډه راله او هغه شی د رسول الله مبارک د ملا نه وغورځاوه او کافرانو ته بدرس شروع کړ. نو ماشوم هم او جینۍ هم نو هغې ته ماشومانو ته څوک څه نه وایي. خو چې رسول الله مبارک سر اوچت کړه د سجدې نه نو ابو جهل او دوی ته مخ کړی. خیر یې ورته وکړه، اللهم علیک بابي جهل، خدای دې هلاک کا. خیر یې وکړه، خدای دا عتبه هلاک کا، خدای دا ولید هلاک کا، خدای دا امیه هلاک کا. اللهم علیک بقریش، دا دوی چې څومره ټول خدای تباه کا او هلاک یې کا. خیر یې ورته وکړه. ابو جهل رنګ وواو، هغه ته پته وه چې دا خو مونږ ظلم وکړ، یو خو دې وخت کې مظلوم دی، بل د بیت الله په خوا کې خیره وکړه، دا به خامخا قبلېږي. خیره قبوله شوه، خو یاره اثر یې څه موده پس ښکاره شو. بدر کې خدای ټول مردار کړل. هغه ابو جهل مردار شو، هغه عتبه مردار شو، هغه شیبه ورور مردار شو، هغه زوی ولید مردار شو، هغه امیه خدای مردار کړ. ټول کافران الله پاک مردار کړ. عبدالله ابن مسعودی قسم په خدای رأیتهم صرعا، په بدر کې مې لوړې ولیدل چې پراته بیا قد غیرتهم الشمس او د انورې وجودونه څخه کړي پړسېدلي بیا. د دین لار کې چې کله هم رکاوټ راغلی دی راغلی دی راغلی دی، مستو کړی دی، مستۍ پیسې دولت، خو الله پاک دین کامل کړی دی. رکاوټ راځي خامخا، او الله پاک دین کامل کړی دی، هغه رکاوټونه ختم کړی دي. دین الله پورا کړی دی. بهر کیف رب العالمین رو نبی علیہ السلام ته هدایات ورکوي چې داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه. نو څه موده پس یو آیت ورته نازل شو چې وانذر عشیرتک الاقربین، چې کوم ستا نږدې ډله قوم دی، نږدې قوم، هغه زما د عذاب نه ویروه، هغې له دعوت ورکړه. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، او چې کوم تا سره مسلمانان دي او ستا تابع شوي دي هغې سره ډېر د عاجزۍ ژوند تېر کا، هغې سره د نرمۍ ژوند تېر کا، د محبت او د مینې ژوند ورسره تېروه. د دواړو مطابق هدایت راغلل. ځکه دا غټه قرباني ده چې یو سړی د پلار نیکه دین پرېږدي او اسلام قبلوي، او دا غټه قرباني ده چې په ټول کور کې یو سړی مسلمانېږي او ټول کور مخالف دی، ټول قوم مخالف دی، کور مخالف دی. ډېره لویه خبره ده. نو د هغې متعلق هم الله پاک نبی علیه السلام له هدایات ورکړل. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، چې کوم مسلمانان ستا تابع شو او ستا ملګري دي هغې سره به ډېره نرمي کې خپلو سره اوږه ورته ښکته که، پښتو کې خلک وایي اوږه ورته ښکته که، نرمي کوه. د محبت او د مینې او د خلوص زندګي او ژوند ورسره تېروه.
او چې کوم دی قوم دی اوس هغې له دعوت ورکړه. د هغې دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو طریقه اختیار کړه او حضرت علي خو کشر و هغه ته وی بچې داسې وکړه چې ته یو دعوت وکړه او د قوم خلک راوغواړه زه به ورته خبره وکړم. حضرت علي رضی الله عنه دعوت وکړ او دعوت کې سو یو پیاله پی پکې برابر کړل پی او لږه غوندې د ګډ یا د چیلي غوښه وه او څه اوړه موړه ډوډۍ د هغې نه پخې کړې. دا یو دعوت یې جوړ کړ د قوم چې کوم مشرانو بنو هاشم او بنو المطلب ورته وایي دې کې 40 کسان سرکرده مشران نوجوانان دی راغونډ کړل 40 کسان. دا د نبی علیہ السلام عبدالمطلب خو د نبی علیہ السلام نیکو د نیکه د پلار نوم یې مطلب و د نیکه د پلار نوم هاشم و. نو بنو هاشم د رسول الله مبارک د نیکه پلارو او بنو المطلب د هاشم رورو مطلب د نیکه تره چې ورته وایي دا دوه قومې راوغوښتل. په دې کې ابو طالب هم و په دې کې ابو لهب هم و په دې کې د قوم ټول خلک ناست و. ابو لهب پوه شو چې مسله خو بدله ده نو هغه خو د زړه نه د رسول الله مبارک دشمن و حالانکه خپل سکتر و. نبی علیہ السلام مبارک دا ګډ چیلی دا لیچه راواغشته لیچه خو سی یو قسم پې نه مړېږي هغې راواغشته یو پیاله کې خوروا راواغشته او هغه لیچه د هغه ګډ یا د چیلی د هغې نه په غاښونو باندې لږه غوښه وشکوله او واپس یې کېښود هغه پیالې خوروا کې او روټۍ پکې ټوکړې کړه وی دا وخورئ. نو هغې خندل چې دا یو پیاله د دې سره څنګه وکړو نو الله په هغې کې دومره برکت واچو دومره برکت چې هغې 40 کسانو خوړه او پاتې م شوته. دا په خوراک کې د رسول الله مبارک تقریبا لومړی معجزه ده. یو خوړه بله مو 2-3 کسان خوري بل له ورکوي هغوی خوري بل له ورکوي ځان ته ترې رالي د هغه پیالې نه خپلو پلیټونو کې اچوي خپلو کاسو کې ځان ته مخې ته اچوي یو پیالې نه رالي ټول پې ماړه شو هم ډکه پاتې شو نور خوراک هم پاتې شو. بیا د عربو رواج به دا و چې موږ خو پسې کله جوس کو پیپسي څکو دا څیزونه میزونه زموږ خلک نن سبا استعمالوي صحت له ښه نه دي خو استعمالوي. رسول الله مبارک هغه پیاله پې راواغېستل یو ګوټې ته وکړه وی دا وسکئ ټول هر چا ته ځان ته په کاسو کې واچوله هغه هم ټول اوسکل یو پیاله پې 40 کسانو اوسکل او پیاله کې ته باقي پاتې م شو. ابو لهب خو پوه شو چې خبره خو داسې شوه چې کله دې نه پس دې څه خبره کوي هغه پې پوه و هغه ته خو پته وه چې داسې اکا دوکا خلک د ده ملګري شوي دي او د خو د پیغمبرۍ دعوی کړې ده او بعضې خلک مسلمانان شوي دي. نو ابو لهب پکې آواز وکړی د ما د قوم خلکو دا لک ورې زمونږ د قوم هلک دی خو دا جادوګر دی ګوره په پیو هم جادو کو په ډوډۍ هم جادو کاسې نه په مونږ جادونو کې ځای چې ځو بس خلک پاسېده دقسې مجلس منتشر شو هېڅ ته جوړه نه شو. رسول الله عمر ډېر خفه شو د خدای بنده دا دی خلک د غونډ پاسول خو د رسول الله مبارک ډېر هوښیار و او هغه له خدای پاک دا خوی ورکړی و جنګ جګړې به یې نه کولې چا سره بحث به یې نه کو که چا به خبرې کولې رسول الله مبارک به مداخلت نه کو چې خلک به چپ شي نو خبره به یې کوله. یعنې دغه وخت کې رسول الله مبارک له پکار و بیا چې دی ویلی وی ور زمونږ مزاج وي د هغې خپل مبارک مزاج نه زمونږ مزاج چې لکه دا څه جادوري دا خو ګوره زه خو د خدای پیغمبر یم ولې ظلم کې خلک ولې پاسې زما خبره واورئ که بیا پاسې ستاسو خوښه ده خو زما خبره خو واورئ که نه نه اس نبي علیه السلام غږ ونه که او خفه رسول الله مبارک پاتې شو مجلس خور شو دی لاړه.
سموده پس بیا حضرت علی صاحب ته نبی علیہ السلام او فرمایل وی علی یو ځل بیا دعوت وکړو دا خلک بیا را بلو کاکا ټول کار خراب کړی دی بیا بلو بیا دعوت وکړو بیا د قوم مشران نو غوښتل چې بیا را غوښتل بیا رسول الله مبارک اراده کوله چې د دوی له دعوت ورکوم ابو لهب گپ شپ شروع یو خبر او بل خبر او یو خبر او بل خبره څوک خبرو ته نه پرېښودل نبی علیہ السلام مبارک عادت خو بدو چې چا به خبرې کولې هغې به میانځ کې پکې مداخلت نه کو چې خلک به چپ شو نو خبره به یې کوله خو ده داسې خبرې شروع کړې چې اړو چاله نمبر نه ورکو نو نبی علیہ السلام په دې سوچ کې دی چې دی به اوس چپ شي زه به خبره شروع کړم دی به اوس چپ شي زه به خبره شروع کړم دی به اوس چپ شي زه به خبره شروع کړم خو هغه موقع نه ورکوله ډوډۍ هم خوړه ډوډۍ هم کېښودی شوه دی خبرې هم کوي خو چې خبره یې څنګه خلاصه کړه او ډوډۍ وخوړی شوه هلکه وایي ځای چې ځو مجلس بیا خور شو بیا خوند ونه دا لارو کې موټر سایکل چې د چا ولاړي نو هغه د مهرباني وکړي هغه د اجرې ته بوځئ تاسو ټولو ملګرو ته دا یو درخواست دی 13 جمعه زمونږ د دې ملګرو یو موټر سایکل چا بوتلې پته نه لګي نو قیمتي موټر سایکل د هغه غریب زه به اخره کې په دې خبر هم کومه نو هغه خو خیر اجره کې ودرولی نو تاسو دا مهرباني کوئ چې موټر سایکل څومره دي لارو کې مو ودروئ دا د مخامخ اجره ده دا موټر سایکل اجره کې ودروئ نو هغې کې به محفوظ هم ولاړي هغې کې به ورم ورته جلنده کوي سړی به هم ورته ولاړي څه انتظام ورته مونږ هم برابرو خو تاسو مهرباني وکړئ په لاره کې که چا موټر سایکل په لاره کې ودروي هغه ملګري لاړ شي او موټر سایکل هغه اجرې ته بوځئ ښه ملګري ورشي هغه خپل موټر سایکل اجرې ته بوځئ لار کې مو ودروئ پته به یې ملګري ته چې چا ملګري موټر سایکل دی هغه ورپاسې په درېیم ځل بیا نبي علیه السلام علي صاحب ته چې علي داسې وکړه چې بیا دعوت وکړه د کاکا د لاسه خو 2 ځله زموږ سیسټم کار خراب شو بیا دعوت وکړه بیا د خپل قوم راوغواړه ځکه الله ماته حکم کړی دی وانذر عشیرتک الاقربین نږدې قوم ځکه رسول الله مبارک په ټول قریشو کې رشته داري وه یو قوم هم د پیغمبر علیه السلام د قریشو نه د رشته دارۍ نه بار نو خو چې دا کوم نږدې دا راوغواړه نو بیا هم هغه خلک راوغوښتل بیا وله ډوډۍ وکړه یره یې وکړه دې د ابو لهب بیا لګیا شو خبرې اترې کولې رسول الله مبارک خو په پیو نو پیغمبر علیه السلام چې دی لږ یو پوټې خاموش شو نو رسول الله مبارک ودرېده وایي زما قومه زما یوه خبره واورئ نو دې هم شرمېده چې 2 ځله خو مې مجلس منتشر کړی دی نو که دې ځل هم دا خلک داسې پاسو منو لږه بده ده ودرېږه دې څه وایي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید د خدای د لوی عذاب نه مخکې زه تاسو یروم د الله د عذاب نه که تاسو ایمان راوړو تاسو مسلمانان شوئ خو ټیک شوه لیکن که تاسو ایمان راوړو تاسو له دنیا نه کافر لاړئ نو برباد بشئ تباه بشئ غرق بشئ زما قوم یې او ما ته د الله د طرف نه دا اعلان شوی دی د خدای پیغمبر یم د الله رسول یم ما ته دا دعوت راکړی شوی دی چې د خپل قوم مخکې ویاره د خدای د عذاب نه تاسو زما قوم یې تاسو ته زه معلوم یم زه څنګه سړی یم تاسو ته زه معلوم یم تر اوسه پورې ما چې د دروغ نه دی ویلي نه مې دروغ وخت دی رښتیا خبرې کوم ما نه دوکه کړې تاسو سره نه مې چا بل چا سره کړې ده مهرباني وکړئ ګورې زما خبره ومنئ او دا چې کوم بوتان دي په خپل لاسو تاسو جوړ کړي دي او په خپلو لاسو هم تراشلي دي دا تاسو له خیر نشي درکولی دا هم د شر نه نشي بچ کولی مهرباني وکړئ زما خبره ومنئ ابو لهب او مق ابو لهب سپیره د پیغمبر علیه السلام مخالفت وکړو ته په موږ د پلار نیکه دین پرېږدی ته داسې مشر راغلی دا ده نو ترې و دا خورواره دی مجلس دقه سے منتشر شو ایسم ته جوړه نه شو بهر کې د پیغمبر کار دی چې خلک د خدای دین ته بلل پیغمبر په دې نه دی مکلف چې خامخا د خلک مسلمانان شي نه ابه لګي د خدای د دین دعوت به ورکوي باقي د هدایت د خدای په لاس کې دی
که د خدای خوښه وه خو سړی به مسلمان شي، او که د خدای نه وه خوښه نو بس پاتې به شي. د خدای خو خوښه ده چې ټول خلک مسلمانان شي، خو که د چا په زړه کې الله ته انابت و نو بیا هغه له خدای ایمان ورکوي. خو که څوک مست دی او د چا په زړه کې خدای طرف ته رجوع و انابت نشته، اسپیره پاتې شي. دې پسې ورته او دا ابولهب دومره سپیره دی، خیر ده د خبره درته کوم. دې پسې ورته بل حکم راغی واصدع بما تؤمر، چې دا کم حکم زما له طرف نه تا ته میلاویږي دا ښکاره که اوس بس د پټې خبره اوس ختمه شوه، اعلان وکړه اوس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده، ګوره ډېره سخته خبره وه، اسانه نه وه. راووت او د مکې په کوڅو کې به اواز کو یا صباحا یا صباحا. د دې مقصد څه دی؟ دا چې په چا دشمن حمله کوي نو دا چغه وایي. دشمن چې حمله کوي عموما دشمن د سار وخت کې حمله کوي نو دا چغه خلک وایي. مطلب یې دا چې ای خلکا روزه دشمن راغی، لوی عذاب را روان دی، روزه لوی مصیبت را روان دی، روزه. خبره ټیک ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا غونډې ته وخته، او چونکې د پیغمبر علیه السلام یو شان خو په خلکو کې، خلکو به قدر کوي، عزت به کو، نو خلک ټول رو چلیدل چې څه چل دی، څه دشمن را روان دی، که څه مسله ده. خلک په خپله رو چلیدل، او که څوک په خپله نشو راتلی، بعضې خلک په خپله نشو راتلی، نو کشران یې راولېږل چې تاسو ورشئ، یا زه بیمار یم یا څه مسله ده. محمد اواز کوي صلی الله علیه وسلم څه چل دی. د صفا غونډې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخته، او دا خلک رالل ګیر چاپېره ورته کېناستل. څه چل دی؟ وی تاسو کېنئ خبره درته کوم. دا ابولهب بیا پکې ناست دی. رسول الله مبارک لاول ورته لومبې دا حکم کوي، وی لبستو فیکم عمره، 40 کاله څه د پاسه 43 کاله نم زیات عمر ما تاسو کې تیر کړی دی. لوی عمر میں در کے تیر کا. کیف وجدتمونی، زم سنگ مندے ز سنگ انسان لکه دا خبره هغه سو کول شي چې پاغه د مچ د غول عمر دا غم نه، د ماشي د خپې عمر دا غم پیری، او چې کم سړی داغداري داغه نه غلطی شوي په ماشوموالي کې ولې نه شوي، دا خبره نشي کولی. بیا سړی پاسې وي چې او یاره تا ووایې نو زه به راته ووایم تا پلانکي وخت کې دروغ ویلی دی، ما سره یې دوکه کړې ده، ما سره دا چل، پلانکي سره دا چل، پلانکي سره دا چل. الحمدلله د رسول الله مبارک جامه د ماشوموالي نه تر اخره پورې پاک او صفا ده، که د شیشې په شان. څنګه منتب ټولو قوم په یو ژبه آواز ورکړه، وجدناک صادقا و امینا، موږ ته په 2 صفتونو مونته یو رښتونی او امانتګر. تا چې د بجون کې دروغ نه دی ویلی، تا چا سره دوکه نه ده کړې، خیانت دې نه دی کړی، ټګي دې نه ده کړې، څوک دې دوکه کړی نه دی په هره طریقه. چې وی یو خبره درته کوم، وی که زه تاسو ته دا ووایم چې د دې غونډۍ د هغې طرف نه یو لښکر را روان دی په تاسو حمله کوي، خبره به ومنئ؟ اگر چې تاسو ته ښکاري نشته دشمن، او تاسو یو مضبوط قوم هم یې در باندې څوک راتلی هم نشي، خو که زه ووایم چې د غونډۍ نه پورې غاړه دشمن را روان دی در باندې حمله کوي، او به منئ؟ هغوی بلکل منو. ولې؟ وی ځکه تاسو پورې دروغ نه دی ویلی، مونږ نینو دشمن، خو مونږ به وایو چې یو دا خبره ده ټیک ده، تاسو پورې دروغ نه دی ویلي. حق لفظ یې وی ښه نو زه تاسو ته یوه خبره کوم، ډېرې نه، چې زه د خدای د عذاب نه تاسو یارو، الله عذاب. زه د خدای پیغمبر یم، صرف نه پیسې غواړم، نه بادشاهي غواړم، نه دولت غواړم، اسم نه غواړم، نه تنخوا نن اس نه غواړم، یو څیز ده نه غواړم، یو څیز چې یو الله ومنئ. او که یو الله مو نه منو، دغه شرک کوئ، بوتاو ته سجدې کوئ، بوتاو نه غوښتنې کوئ، نو د خدای لوی قهر غضب در باندې را روان دی. او بیا څه وایي؟ یا بني عبد مناف، د قومو ای د عبد مناف بچو، د خدای د عذاب نم نشم بچ کولی. ای فاطمه
زما لور د خدای د عذاب نه دی نشم بچ کولی. مال غواړې رانه غواړه در بکم. اے صفیه د پیغمبر ترورې د خدای د عذاب نه تام نشم بچ کولی که ایمان دی راونړه. ایمان هم راونړه بالکل نشم بچ کولی. مال غواړې دولت غواړې دله در کولی شم الله عذاب نه نشم بچ کولی. اے زما قومه د خدای د عذاب نه نشم بچ کولی. سیل رحیمی به در سره کوم نشم بچ کولی. مهرباني وکړئ یو الله ومنئ مه کوئ دا د خپل لاسو تراشلي څیزونه دي دا تعالی خیر درکوي دې نه غوښتنه کوئ. مخلوق نه غواړئ الله نه وغواړئ. مخلوق د خیر او د شر مالک الله د خیر او د شر مالک. شر نه به د الله بچ کوي خیر به د رب العالمین درکوي. خو چې دا خبره کړه هغه ابولهب سپیره د ټولو نه مخکې پاسېد یو کاڼی راواغېسته په رسول الله مبارک د کاڼی غزار وکړ او خیره یې ورته وکړه تبا لکه لهذا دعوتنا خدای دې داسې داسې کا تا موږ دې له غوښتي یو ټول خلک دې راوغوښتل خلک دې ستړي کړل پریشانه دي چې څه چل دی دې له دې را یعنې هغه ته سپیره ته دا خبره داسې وړه غوندې خبره ښکارېده. نو د کور نه چې په چا غزار وشي که نه نو بیا پردي کوي. قانون دا دی چې خپل تره غزار وکړو نو بس نور خلک هم بیا اسی زمارونو چې دی وخت کې رسول الله مبارک به څومره خفه شوي. کاکا هلته دې په ما د جادوګر الزام ولګو. 3 ځله مې قوم له دعوت ورکړه سپیره ته په منځ کې رکاوټ جوړ شو. اوس قوم له دعوت ورکوم ټول قوم له ټول قریشو له مې راغونډ کړي دي او کیدای شي د ما خبره ومني نو د خدای نیک بخت دا د بدبخته څه دې وکړل سپیره. لیکن رسول الله مبارک کاک نه کوي. پیغمبر علیه السلام مبارک ته د الله د طرف نه حکم هم دا شوی دی. دا حکم ورته شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې ته به دغه نه کوې مقابله به نه کوې واعرض عن المشرکین. که څوک ستا مخالفت کوي که جواب به نه ورکوي بالکل به جواب نه ورکوي غزار به نه کوې خیر هم نه کوې غږ به نه کوې. بس دا د الله هدایت دی. بس زه هدایت در کوم په هغې عمل کوه. او دا دومره سپیرو ابولهب یاره د 2 زامنو د یو نوم عتبه او د بل عتیبه او د رسول الله مبارک 2 لوڼه ورته ورکړې وې او د نبوت نه مخکنۍ خبره یو حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها او یو حضرت ام کلثوم. دې سپیره پیغمبر اسلام خفه کاو د رسول الله مبارک زړه له زور ورکاو زور زامن یې کېنول وی زما بچیه وی او وی دا ښځې د محمد ته پرېږدې صلی الله علیه وسلم. 2 لړونه یې ورته پرېښود. څومره دک رسئ څومره د زړه صدمه رسئ. بعضې سړي وي بدماش بعضې سړي وي ټوپکمار بعضې سړي وي متکبر. دا هغه کوشش دی چې یو مسلمان خفه کم. دا هغه کوشش دی چې یو مسلمان له په زړه باندې پولې ودرومه ټیک ته ودروه مسلمان خفه کا خو لوی الله دې ویني ظالمه رسوا کوي به دې دنیا کې به دې رسوا کوي او آخرت کې به دې رسوا کوي. بعضې سړي د ښه سړیتوب د وجې نه چاته غږ نه کوي چې دا یو شرمېدلی دی نو زه ځان ولې شرموم نو خلق د هغې نه غلط مقصد واخلي. رسول الله مبارک هم یو قوم و د یو ښه سړیتوب د وجې نه بس ټیک شوه ځه چې تا ووې نو ودې وې الله پوه شه او ته پوه شه او په کاڼې غزار یې مو کو رسول الله مبارک پې هم لګېد په کاڼې باندې وړه به څونه زور اخیستی او 2 لوڼه ته پرېږده ورته اوهو څومره لویه خبره. لیکن الله د پیغمبر مدد کړی دی. دغه یو لورې حضرت عثمان رضی الله عنه ته نکاح شوه بیا وروسته او چې هغه عثمان نه هغه لور وفات شوه نو دا بله لورې بیا حضرت عثمان له ورکړه. ذوالنورین لقب د دې 2 لوڼو د وجې نه حضرت عثمان ته میلو شو. د عقای 2 جهان د 2 لوڼو خاون یو نه پس بله هغه خدای پاک دا سعادت دا خوشبختی د حضرت عثمان په تقدیر لیکلی وه. دغه سپیره خدای د پیغمبر علیه السلام د لوڼو د سخرګنۍ نه وساته
دغه سپیره بچي د دې ظالم الله د پیغمبر د خلګنې نه او د زوموالۍ نه خدای وساتل سپیره خو هغه د پیغمبر له یو ډېر لوی دوکو رساو ډېر زړه یې وله پولی کړ چې دوه ته ورته پرېږدي او بیا د هغې د پاسه به یې څه کول ښځه به یې تله او د ځنګل نه به یې غنې راوړې او د رسول الله مبارک مخې ته به یې چول په لارو مشهوره داسې ده غنې به راوړلې نو علماو بعضې مفسرینو لیکلي دي یو ځلې یو لوی د غنو یو پنډ وتړو هغه دومره مضبوط و چې اوچت یې که نو په یو تیږه د پاسې هغه کېښوده او که ستاسو خیال وي نو پخوا به د خلکو دا دړې مړې یا لرګي راوړل نو په دې شا به یې راوړل په دې شا نو هغې ته یې پړې تړلې ورسې نو هغه دا ورته کېناسته پړې دې مرۍ ته دې سینې ته ونیوه چې زه به دا پنډ په ځان راواڼو او زه مې د رسول الله مبارک پو کې به غورځوم فرشته راله دې خو سینې ته هغه پړې وتړو ځان یې تیارو چې دا په شا راوغورځوم فرشته راله او هغې هغه پنډ له شاته دیکه ورکړه پنډ د هغه کمر نه شاته شو او هغه پړې په ټسته دې مرۍ ته پرېوته دې ډېر زورونه ولګول خو هغه پنډ پې درونو او هغه پړې مرۍ ته پروت و نه چاته چغه والی شي نه څوک شته هغې د لاسه خدای پنسي کړه مرداره شوه او الله پې څونه خفه شو تبت یدا ابي لهب وتب دغه لاسونو باندې چې تا زما په دې نیازبین او خشته پیغمبر غزار وکړه ستا دا لاسونه دې هلاک او بربادي یو زما خیره ده یو د الله خیره ده الله خو قرآن زمونږ په معاشره په مونږ په عرف محاوره نازل کړی دی یعنی هلاک دي دا لاسونه دې تباه دي ما اغنا عنه ماله وما کسب مال بچ نه که هغه خپل دولت او تجارت بس بچ نه که سیصلا نارا ذات لهب لمبو والا اور ته برسي وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد مرۍ ته پړې پرېوت د کجورو د پاڼو پړې او په هغې کې خدای مردانه کړه او په قرآن شریف کې باینیم نوم د ذکر وشو ابو جهل نوم نه ذکر شوی د عتبه نوم نه ذکر شوی د شیبه نوم نه ذکر شوی د ولید نوم نه ذکر شوی دا د پیغمبر سخت مخالفینو او د دې سپیرو نوم ذکر شو او الله په ټاپو والا مهرې پې لګول چې دی به کم خوا به ځي دی به د جهنم اور ته به ځي د جهنم اور ته غرغنډو کې به پروت دی دنیا کې د کبر وکړه مستی دی وکړه تکبر دی وکړه رسول الله مبارک دی خفه کو لیکن خدای په دنیا کې هم رسوا کو آخرت یې ټول عمر د اور لمبو کې پروت دی د مانونو ظلم به نه کوو او بیا هغه خلک چې هغه تا ته د خدای دین بیانوي په دې زمانه کې تا ته قرآن بیانوي تا د پیغمبر سنت بیانوي قسم په خدای دا ستاسو خیر خواهان دي قسم مې راته وخوړ یو سړی جمعې پر ستا ته لګیا دی په مقبره کې درته لګیا دی صلح جوړه د په هغې کې لګیا دی تا ته ستا بچو ته قرآن ښیي دین ورته ښیي او ته هغه انسان تنګې او تکلیف ورکې دا ته خدای خفه کې دا ته رسول خفه کې دا ته د خدای دین ته رکاوټ او بند تړې دا ته د خدای قرآن ته بند تړې ظالمه خدای به دې تباه کړي د خدای نه ویرېږه خدای سره څوک دشمني کولی شي نشي کولی د خدای د یو ماشي مقابله اوسه پورې چا ونه کړه یو ډینګې را خراب پیدا شوی دی تر ننه پورې د ډینګې وایرس پته چا ونه لګوله چې دا کم وایرس دی او دې له څه علاج دی ننه پورې نه امریکې پته ولګوله نه برطانیې نه یورپ او نه افریقې او نه ایشیا چا هم پته ونه لګوله بس دغه دی چې بس اوبه ډېر رسکاو جراثیم به ختم شي او تبري نو پیرنډار ګولۍ دی خو دا څیزونه میزونه ورکوي خو د هغه وایرسو دپاره چې ته اوسه پورې ګولۍ د ملیریا شته د دې اوسه پورې نشته د کینسر شته د دې اوسه پورې ونه وته الله ښی مخلوق ته چې د ما د یو ماشي مقابله نشي کولی نمرود ونه کړی شو ته به یې یو ماشي د نمرود پس پیمه کې ننوت او تر څو چې بری مزل کولی شو مزل یې وکړو او د حق یو ماشي د لاسه نمرود بې خوب او په ټینشن کې پروت و د هغې د لاسه مردار شو نشي کولی یو ستاسو په دې ملک وطن یو 4-5 کاله مخکې چې کوم سیلاب راغی د خدای زور مولید څومره پولونه یې یوړل
ستا د دلدار ګړی پول، ستا د منډۍ پول، ورپسې ځه د هغه چکدرې پول، غټ غټ هغه پولونه چې د پاسه په ټینکونه تېرېدل، هغه پولونه چې د پاسه په د کاڼو د ګټو د ماربلو غټ غټ ټرکونه تېرېدل، خو چې د خدای سیلاب راغی هلته پراته وو. بیا د خدای د قهر او د غضب مقابله څوک نشي کولی، خو چې الله څوک راونیسي نو بیا یې خلاصولی هم څوک نشي. دنیا کې هم رسوا کي، په شرمونو یې وشرمئ، د سترګو د لګېدو ځای پاتې دی، آخرت هم خدای تباه کوي. بیا یاد وساتئ زما وروڼو، دا زمونږ دپاره یو په دې کې زمونږ عبرت دی، دی کې الله مونږ ته یو عبرت راکوي، دا ذهن کې واچوه د خدای دین چې درته څوک بیانوي لاس یې ښکل کړه، مینه ورسره وکړه. قرآن چې څوک بیانوي مینه وکړه، مدرسې سره محبت وکړه، مینه وکړه. غریب بې کسه بې څوکه شلېدلو والا طالب دی چې د ورسره ښه کېږي، مینه ورسره وکړه، محبت وکړه. په هره طریقه چې کبر به نه کوې، مظلوم ګاونډي رشته دار تربور چې کم غریب سړی دی ظلم به نه کوې. رسول الله مبارک فرمایي د مظلوم چې د خولې نه وباسي، د دې نه زر د خدای دربار ته رسېدونکی شی بل نشته. النبی علیہ السلام فرمایي د اسمان دروازې ورته کولو شي د وریځو د پاسه شي، او الله وایي ای مظلومه لانصرنک ولو بعد حین، مدد به دې کوم، لږ ساعت پس به خو مدد به دې کوم، څه موده پس به خو مدد به دې کوم. ابو لهب ظلم وکړه، زیاتې وکړه، او د پیغمبر لار کې رکاوټ جوړېده. والله کیسې موکړل هغه دین د پیغمبر مبارک تر ننه پورې په اربونو کربونو مخلوق کې خور روان دی. الحمدلله دغه ټوله مکه بیا وروسته خدای مسلمانه کړه، دغه ټول قوم بیا وروسته رب العالمین مسلمان کړه، او تر اوسه پورې الحمدلله د دین رڼاګانې او پلوچې دنیا په ګوټ ګوټ کې خورېږي اوسه پورې الحمدلله. ابو لهب مردار شو، څه وکړل؟ زما وروڼو هغې نه پس د دې بسرې نه پس بیا څه شو؟ ابو طالب له دوی راتلل چې دا راشه وسو څه بن واچو چې د پیغمبر مبارک دا دعوت او دا تبلیغ او دا مسله ختمه شي. ابو طالب لراله، ابو جهل هم راغی، عتبه او شیبه او دا خلق جرګه باندې راغلل. ابو طالب خو ډېر هوښیار انسان او د ټول قوم معزز انسان و، خلکو به قدر او عزت کو، دله رالل. ورته وی چېره مونږ تاله راغلي یو، ابو طالب ته مونږ د ټولو مشر یو، معزز انسان یو، تاله راغلي یو، ستا دار واره دی، تا ماشوم لوی کړی دی، تا ماشوم لوی کړی دی او ستا واره دی، نو ته مهرباني وکړه دې پوه کا، او مونږ ورسره جوړه کوو، مذاکرات ورسره کوو. مذاکرات څه دي؟ که دی مال غواړي چې څومره یې خوښي مونږ وله ورکوو، دله به دومره مال مونږ را جمع کو، چنده وله کوو، دومره مال چې په دې عربو کې دنه مالدار سړی به بل نه. که دی بادشاهي غواړي نو مونږ ته پکې مخکې شه، د ټولې مکې سردار د دې مشري م ورکوو. او که دی جنۍ غواړي نو یوه نه، دوه نه، درې نه، څلور نه، هغه وخت کې من هم نه وه څلور نه زیاته، څومره چې د خوښ وي او په کم کور ګوته ږدي نو مونږ یې وله ورکوو. دې دې ګوته کېږي. دا خو یوازې دا خبره نه ده چې ګنې مونږ د سره په دې جوړه کوو، نه، دا هوښیار هم دی، ښکلی دی، خشته هم دی، د لوی قوم خاوند مونږ دپاره فخر هم دی. بادشاهي، مال، ښځه څه غواړي ورکوله. بیا دویمه ورته وایو، دویم دا چې مونږ دا ورته نه وایو چې ته د خپل دین مه کوه، نه، ته پوه شه خپل دین دې پوه شه، که ته خپل ایمان ساتې خپل کار کوه، خو زمونږ د خدایانو نوم ماله، زمونږ د بوتانو یعنی زمونږ د دې خدایانو نوم بالکل چې وانخلې، په دې مونږ خفه کېږو. ابو طالب لکه دا سوچو که چې زه څه خبرې به د اروارو منلی شي او څه به د دوی ومنلی شي، یو جوړه به راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې راوغوښت، ویروانه دا قوم د سره جوړه کول غواړي، او خبره بده نه ده، ښکلې خبره یې درته پیش کړې ده. څه وایي کاکاجي؟ دوی وایي چې که دی مال غواړي، که دی دولت غواړي، بادشاهي غواړي، ښځه غواړي، مونږ ورکوو، او دی منې کوم نه د خپل دین نه، دی پیشه د دین پیشه، او مونږ پیشه زمونږ د دین پیشه. مونږ به د خدای بد نه وایو، دی زمونږ د خدایانو بد نه وایي.
ورواره داسې کار دی چې دا خبره ومنه د قوم زه درته سپارش کوم ومنه ورواره ټول قوم یو خوا دی موږ بل خوا او د قوم مقابله ګرانه ده ورواره زم تنګ شوی ما زم تنګ یم باقي ځکه د ټول قوم او د ټول کلي او د ټول علاقې مخالفت ډېر ګران دی ورواره زم تنګ شوی ما نو ته مهرباني وکړه دا خبره ومنه رسول الله مبارک لکه سوچ راغی چې لکه چې کاکاجي مې مرانه جوړ روان دی پلار خو نشته نیکه خو نشته کاکا ماشوم لوی کړی مې لکه چې دې مرانه روان دی نو د رسول الله مبارک باندې دې وخت کې تکلیف راغی او سترګو کې اوښکې وګرځېد او لاول ورته کاکاجي دا خو لا ښځه ده او مال او بادشاهي ده که د یو لاس کې مې نور کېدي او په دې بل لاس کې مې سپومۍ کېدي چې دا کوم څیز راته الله را کړی دی قسم دی که ته به وړم سمت زه دې مړ شمه خو دا خبرې به کوم خو کاکاجي ستاسو د دې ملګرو دا خیال دی چې ګنې زه د ښځې دپاره دا قصې کوم زه مال لکم زه بادشاهي لکم والله دا مې مقصد نه دی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي بل ځای کې قل ما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على الله زه په دې پیسې نه غواړم زما پیسې په الله دي اجر په الله دی زه خو د خدای د طرف نه یو پیغمبر یم زه خو به دا خبرې کوم دې څنګه د خدای د خبرو پیغمبر د خدای د خبرو مقابله کولی شي دې لېږلې سره پاره یم دا خبرې نه پرېږدم مذاکرات خو هله څوک کوي څه ستا او ستا ما چې په پټي جګړې دا لکه نیم ستا او نیم زما په کور جګړه ده لکه څه ستا او څه زما دکان شریک دی او بیاله یو وي ماله دومره بل وي ماله درېمګړی پکې راشي فیصله وکړي دا ستا او دا خو زمونږ څه په پوره پټي جګړه نه زه خو د خدای پیغمبر یم یو خبره ورته کوم دې قوم ته یو ټکې ورته وایم او ورته واوره کاکاجي دا قوم دې واوري زما دا ټکې که زما دا خبره ومنله عرب به م تابع شي او عجم به م تابع شي او که دی ونه منله نو دی به خوار شي تباه به شي بیا ورته وایي چې کاکاجي خیر دی که ته وایې د قوم مقابله نشم کولی او ته د قوم نه تنګ شوې او تا ته مشکلات دي نو خیر دی کاکاجي ستا نه خفه کېږم رسول الله مبارک وجړل او ترې روان شو وی کاکاجي د ما الله شته پروا نشته که تم د قوم ملګری کېږې نو تا نه ګیله نه کومه بس ټیک ده دین مې تا ته مرسو قوم ته مرسو او که ته د قوم نه مجبوره ته پیشه قوم زه به د الله دعوت چلوم خیر دی ګیله نشته رسول الله مبارک ته روان شو ابو طالب خو پوه شو وایي ګرواره دلته راشه چې ته لاړې دلته راشه ما درته خبره وکړه د قوم او که ته نه منې ستا خوښه ده او چې تر څو زه جمع دیم زه به دې په شا ولاړ یم دین ستا او زما بیل بیل دی زه به دې په شا ولاړ یم او دا ټول قوم ابو جهل او عتبه شیبه ټول ناست دا دې واوري چې زه تر څو جمع دیم چې د دوی لاس هم ستا ګریوان ته راونه رسي دا تکلشه خپل کار کوم رسول الله مبارک د خدای ډاډ ورکړه قوم هم پیش و ابو طالب مخه چا نشوه نیولې دې نه پس کافر رالل ابو طالب ته یو بل درخواست وکړ بلې ورته څه درخواست وکړ په عربو کې یو هلک و ډېر ښایسته و عماره نوم یې ډېر ښکلی و عماره نوم یې د ولید زوی و د عتبه نوسی و لکه د یو لوی سردار نوسی دی او ډېر ښایسته دی ښکلی دی نو بیا دې رالله نو چې دې څنګه رالل نو ابو طالب ته وی یو کار وکړه وی دا محمد خو تا ماشوم لوی کړی دی که نه صلی الله علیه وسلم وی موږ تا له عماره درکو ابه درکو دا ډېر ښکلی دی او ښایسته دی او مزېدار او د عتبه نوسی دی لوی قوم ابه تا ته وبخو ده په ځای به د هغه بچی شي او دې موږ له راکړه چې بس موږ پیشه بیا دې پیشه رسول الله مبارک دا خبره ورته کوي دې موږ له راکړه موږ پیشه لکه هر څه چې ورسره کوو مړ به او تاله به عماره درکو ډېر ښایسته دی ډېر ښکلی دی ابو طالب ورته وی آها محمد نه ښکلی څوک کیدی شي صلی الله علیه وسلم او بیا زما د مړ ورور عبدالله یتیم بچی تاله درکم او ستا بچی لوی کم مغیره ورته وی
ابو طالب د انصاف فیصله دی ونکړه وته وی قوم ظلم وکړ انصاف وی خبره قوم راوړه وی غلطه راوړه. نو د خپل ورور د عبد الله ماشوم چې ما یتیم لوی کا دوی له ورکم مړ کې او پردی وپالم دا د انصاف خبره ده. ولې ورکم دا دوی کور کې اوسي د دوی ډوډۍ خوري ولې ورکم هغه خپل دین نه بیانوي دوی خپل دین یې پیشه زور خو په دوی نه کوي که دی مرګري کېږي ایمان راوړي راودړي که نه راوړي خپل کار دی کوي ابه خامخا د خدای د دین خبره کوي. یعنې دومره ظالمان هغې نه پس دوی سختۍ شروع کړې کافران پوه شو چې بل علاج نشته بې دې نه میټینګونه به کول او سختۍ شروع کړې مضبوطې سختۍ او چې کوم مسلمان و به یې واو ټکاو به چې کوم پکې داسې خلک وو چې هغه غلامان او مریانو به یې وهل او ټکول دا سختۍ شروع کړې. لیکن ابو طالب څه وکړل هغه فورا د خپل قوم میټینګ راوغوښته که کوم مسلمانان و هغه هم راوغوښتل او چې کوم کافر و هغه هم راوغوښتل او رسول الله مبارک هم کېنو ټول قوم یې راوغوښته وی قومه یو خبره درته کوم ټول موږ د ده ملګري نه یو د نبي علیه السلام زه د پلار نیکه په دین یم تاسو کې هم داسې شته چې هغه به د پلار نیکه په دین او څوک د ده ملګري دي خو دې وخت کې اوس زموږ د قوم خبره ده دا زموږ د قوم خبره ده د ده به موږ په شا ودرېږو زما قوم چې څومره دی ما سره څوک ملګري کېږي چې د ده په شا ودرېږو ځکه دته لوی تکلیف د قوم دشمني را روانه ده او دا ما ته هم پته ده چې دی رښتونی دی دروغجن نه دی د دې نه خبره یم چې دا رښتونی دی او دا دروغجن نه دی خو موږ د پلار نیکه دین نه پرېږدو د لپاره نور ما ته پته ده ما سوا د ابولهب نه ټول قوم لاس اوچت کوي موږ یې ملګري یو که ایمان پرې راوړو که نه راوړو خو موږ یې ملګري یو دې سره رسول الله مبارک ته یو ډاډ میلاو شو